السلام علیکم ډیوال لرنینګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. نن ان شاء الله موږ د کریپټوکرنسي کورس شروع کوو چې کریپټوکرنسي څه ته وایي. په باینانس او کې ایکس یا بل یو شی باندې موږ د کریپټوکرنسي ټریډینګ یعنی تجارت څنګه کوو. کوشش کوو چې دا کورس په وړو کې لیکچر کې چپټر وایز ریکارډ کوو. په کوم کې چې موږ د باینانس یا د کریپټو ریلیټډ هر یو سټپ او هر یو اپشن ان شاء الله په ډیټیل سره وایو. دا کورس انتهایی اهم او بالکل فری دی. په دې کورس کې موږ بيخي د بیګنر لیول نه شروع کوو تر ایډوانس لیول پورې برسو. دې کورس کې موږ وایو چې باینانس څه ته وایي، کریپټوکرنسي څه ته وایي، باینانس ته موږ پیسې څنګه جمع کوو، په باینانس باندې موږ کریپټوکرنسي څنګه الو څنګه خرڅو، او یا دا چې د باینانس موږ پیسې خپل لوکل بانک اکاونټ، جس کیش اکاونټ وغیرہ ته څنګه راړو. دې کورس کې موږ وایو چې باینانس باندې موږ سپورت ټریډینګ، فیوچر ټریډینګ، کاپی ټریډینګ، باینانس آټو ټریډینګ او یا ماک ټریډینګ به څنګه کوو. په مزه باندې ایډوانس لیول ته تزو د مارکیټ انالیسس وکړو، کینډل سټیک پیټرنز وایو، انډیکیټرز وایو. هر د باینانس یا د کریپټوکرنسیز په هر یو اپشن باندې په هر یو سټپ باندې ان شاء الله پورا ځان پوهه کوو. د دې کورس کمپلیټ کېدون پس به ان شاء الله تاسو د قابل شي باینانس او کې ایکس یا بل یو شی باندې خپل د کریپټوکرنسیز باقاعده ټریډینګ تجارت شروع کړئ. راځو پیره د کریپټوکرنسیز باره کې پیژنو چې کریپټوکرنسي څه ته وایي، دا مارکیټ ته څنګه راغله، د کریپټوکرنسیز په بیک ګراوند باندې ځان پوهه کوو. د دنیا په هر یو ملک کې د کاروبار د لین دین یا تجارت د اصول او روایت چې دا په کرنسیانو کېږي او هر یو ملک ځان له ځانه کرنسي لري. لکه د پاکستان کرنسي روپۍ ده، دغه شان د یو اس کرنسي ډالر ده، د یو کې کرنسي پاوند ده. مطلب د هر یو ملک ځان له ځانه کرنسي دي او دا کرنسي د یو خاص سیستم د لاندې تیریږي او دغه خاص سیستم د یو څو خاص کسانو په کنټرول کې. دغه سیستم ته موږ سنټرلایز سیستم وایو. لکه د مثال په تور باندې د بانکینګ سیستم چې موږ کله خپل منځ کې لین دین تجارت وغیرہ کوو، موږ خپل پیسې راوړو په بانک کې جمع کوو او دغه بانک د حکومت په کنټرول کې، یعنی حکومت په دې خلکو باندې خبر وي چې د خلکو سره څومره پیسې وسره دي، بانک کې د څومره پیسې کې خو د څومره پیسې ترې نويستي. نو دې قسم سیستم ته سنټرلایز سیستم وایي. دا اصل کې تاسو د کریپټوکرنسیز په بیک ګراوند باندې پوه کوم چې کریپټوکرنسي څه ته وایي. نو بالکل دغه سنټرلایز سیستم برعکس په 2008 کې یو جاپانی او سټوشي ناکاموټو دغه نوم په 2008 کې هغه یو ریسرچ پیپر پبلش کړ د بیټکاین په نوم باندې، پیر ټو پیر کیش سیستم په نوم باندې. هغه دا ویل دنیا ته چې دا یو سیستم په کار دی چې هغه ډي سنټرلایز وي، یعنی په کوم کې چې پیپر کرنسي نه وي، ډیجیټل کرنسي به وي او د کوم کنټرول به چې د یو خاص قسم خلکو په لاسو کې نه وي، بلکې د دې کنټرول به په شریکه د ټولو خلکو په لاسونو کې وي. دغه سیستم د ډي سنټرلایز سیستم وي. په 2009 کې سټوشي ناکاموټو دغه ته عملی جامه ورکړه. په فرست ټایم باندې بیټکاین نومي یو کاین لانچ کړ، ډیجیټل کاین. د دې بیټکاین ویلو په شروع کې باینانس باندې که تاسو وګورئ نو د ویلو تقریبا و $2817 او نن سبا د دې ویلو چې کومه چلیږي زه تاسو ته ښیم د دې څومره ویلو چلیږي. دا پاکستاني روپو کې دا 2,37,28,480 پاکستاني روپو کې. نو دا ډېر په تیزۍ باندې دا کاین لانچ شوی او ډېر په تیزۍ باندې مخ په وړاندې روان دی. ورځ په ورځ باندې نوي کاین اوس مارکیټ ته راځي، په مختلف ایکسچینج باندې دا لانچ کېږي او خلک پکې خپل تجارت کوي. او دا یو ډي سنټرلایز سیستم دی. ځکه ډي سنټرلایز سیستم دی چې د دې کنټرول د یو څو خلکو په لاسو کې نه دی، مطلب د ګورنمنټ په لاسو کې نه دی، بلکې د ټولو دنیا کې چې څومره خلک د کریپټوکرنسیز کاروبار کوي د دې کنټرول د خلکو په لاسو کې دی. نو دې قسم سیستم ته ډي سنټرلایز سیستم وایي. ډي سنټرلایز سیستم یا بلاک چینینګ ورته وایي. که تاسو د بلاک چینینګ یا د ډي سنټرلایز په اړه باندې جوړ معلومات کول غواړئ نو داسې کار وکړئ چې یوټیوب ته لاړ شئ او په یوټیوب باندې د طارق پټان وایي یو لیکچر دی واټ از کریپټوکرنسي، دغه تاسو وګورئ او یا داسې وکړئ چې اپنا کالج په نوم باندې بل یو یوټیوب چینل دی، یو انډین سافټویر ډیولپر ده، هغې په دې باندې یو لیکچر ریکارډ کړی دی آل اباؤټ بلاک چین سمپلی ایکسپلین. دا ډېر زیات قابله ډیولپر ده، مایکروسافټ څو چې پرې دې ته آفر هم کړی ده نوکرۍ لپاره. نو که دغه لیکچر تاسو وکړو ان شاء الله نو ډي سنټرلایز یا د بلاک چینینګ په کنسپټ به مو تاسو پوره پوهه شئ. او یا سمپل زه تاسو ته یو ایگزامپل در کوم د بلاک چینینګ، یو ریل لایف ایگزامپل در کوم. آی هوپ چې په دې ایگزامپل باندې تاسو پوه شئ چې ډي سنټرلایز یا بلاک چینینګ څه ته وایي. لیټ سپوز دا یو ټیچر دی او د روزانه په بنیاد باندې دا ټیچر چې کوم دی د دې سټوډنټانو اټینډنس لګوي. د دې ټیچر سره یو رجسټر ورسره دی او په دغه رجسټر کې روزانه په بنیاد باندې دا اټینډنس لګوي. دغه شانته د هر یو سټوډنټ سره ځان له یو رجسټر ورسره دی او څنګه چې ازري یا اټینډنس د ټیچر لګوي دغه شانته دې سره رجسټر ورسره دی، هر یو کس سره ځان له رجسټر ورسره دی او په دغه رجسټر کې د اټینډنس هم لګوي. لیټ سپوز په 1 تاریخ باندې د اټینډنس ولګو چې په دې ورځ باندې دا کسان پریزنټ دي. نو دغه اټینډنس چې کوم دی د ټولو سټوډنټانو د ځان سره ولګو په خپلو رجسټرو کې اټینډنس ولګو چې دا د کسان اپسنټ دي، دا د کسان پریزنټ دي. اوس سبا په 2 تاریخ باندې بیا د اټینډنس ولګولو دا د کسان پریزنټ دي، دا د کسان اپسنټ دي او د سټوډنټانو هم د ځان سره نوٹ کړي چې دا د کسان اپسنټ دي او دا د کسان پریزنټ دي.
اوس کو دلته یو کس را لګي او چینجز کول غواړي، مطلب په دې سیستم کې چینجز کول غواړي، دا کس راولېږي چې یاره په دې ورځ باندې دا کس پریزنټ او زه ابسنټ مارک کوم. خو دا داسې نشي کولی، ځکه نشي کولی چې د دې کس ریکارډ د ټولو رجسټرو کې انټر دی، په دې کې دی، په دې کې دی، په دې کې دی، په دې کې دی. نو که دا د ټولو رجسټرو کې دا چینجز کوي دا ډېر زیات مشکل کار دی. او بیا د کرپټو کرنسیز په مارکیټ کې دا امپاسبل ده، ځکه د کرپټو کرنسیز ډېر زیات غټ مارکیټ دی. نو دې قسمه سیستم ته ډیسنټرلایز یا بلاک چینینګ وایي. د نن ورځې لپاره همدومره کافي وه. پر روان لیکچر کې به انشاءالله موږ د باینانس سافټویر انسټال کوو او د باینانس باندې د کرپټو ټریډینګ دپاره به یو پراپر او پروفیشنل اکاونټ جوړو، د اکاونټ ویریفیکیشن به کوو، د باینانس چې کوم ډسپلی وینډو ده دا به موږ وایو چې باینانس باندې چې کوم اپشن دي دا کوم اپشن د سره لپاره استعمالیږي. نو دا ټول به انشاءالله پر روان لیکچر کې وایو. په چینل باندې تاسو نیو وئ نو زموږ چینل ډیوا لرنینګ اکیډمي ضرور سبسکرایب کړئ چې د روان لیکچرو نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. تھینک یو ویری مچ.